حاجي صاحب یو پوښتنه کوم دغه مخکې تاسو ته وختي موږ ته ویل چې څوک پوښتنه کوي آزاد دي ها مهرباني مشکل نشته میډیا کې یو غږ دی چې قمر خیریه بنسټ پیسې ووالی او الماس جی پیسې ووالی فقط داس د دا زموږ استاد ټولنه دغه څه ټول نو هم ځینې خلک داسې دي چې هغه هم دغه تنقید ښه شی دی خو ولې ځینې تاسو ویډیوګانې به کتلي رحمت الله نوروز یو چا سره لګیا د حد سوال دی کې به جواب د غوږ نه نیسي کنه حالانکه هغه ځان په دې مطرح کوي دلته کشیر د پورته لاړې هغه هم به درته وایم مو که پورته لاړې مرغۍ دی والوځولې او که ښکته لاړې وې دامو کې ونه ختلې نو زه داسې خلکو ته وایم راشئ دې میدان کې ودرېږئ دلته پوښتنه وکړئ دلته زموږ ادارې اوس موږ په عدلي وزارت سره ثبت راجسټر یو ماهانه روبوار د یو ګیلاس چې قمر بنسټ کې یو ګیلاس هم دی د هغه ټول دې سره راجسټر دي مثلا که موږ ته یو راځي 10 راځي 10 راځي د ټول هر یو ریپورت ورکول کیږي بیا د هر څه په ځای پرېږده په دې خیمه کې دا ماشومان چې دلته شپې ورځې په دې یخ کې تیرې ته په کور کې په کانکریټي کور کې نه ګرمېږي دا چې په دې یخ کې پراته وي زه به دا وایم چې هغه به کوم وجدان هغه به کوم ضمیر چې د حق هغه وخت خپل په دې مردار نفس ته ورکړي داسې ته ماته وښیه چې داسې یو انسان چې هغه ښي لاس چپ لاس پیژني او ایمان او عقیده هم دا چې زما هر څه دلته لیکل کیږي او یو ذات دی په ما همیشه هغه ما ساري او د هغه د بنده یو مظلوم د کونډې د یتیم حق د هغه سارلو په مخ کې تا خپل د مردار نفس ته شي نو زه فکر کوم دا به داسې یو انسان چې هغه سلیری سات ته نشي او د ذهن کې نه چې ما څوک ساري او حالات نورمال حالاتو کې نه انتقاد کوي یا حساب والی مخه لګي دا وایم راشي کې نه خصوصا هغه خلک چې موږ سره مرستې کړي دي موږ ته مرستې را لېږلي ورته وایي چې خدای مونږ په خیر راوله او بل ځینې خلک چې زموږ په انتقادونو زموږ په نیوکو خلکو ته ځان داسې ډېر مهمه کوي بیا خلکو ته موږ اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما دی به خپل کار کوي موږ به خپل عملي د کار کولو لله الحمد ثابته کړي د موږ په چا احسان نه کوو دا د دې خلکو حق دی او موږ خلکو انتخاب کړي ورته دا په چا احسان نه کوو موږ دې لارې ته راوتیاستو انشاءالله د دې خلکو حق به راسو زه په دویمه درېیمه ورځ راغلی یم حق هلته زه ولاړ ما ویډیو کړی چې دې کلي کې به موږ کورونه جوړو انشاءالله نن هغه ورځ تاسو په سترګو ولیدل چې له خیره افتتاح کوو افتتاح مو وکړه او انشاءالله دا به ابادیږي دلته به راځو بیا د ابادۍ نه وروسته بیا هم د خلکو ته تسلیمي ویډیو هم کوو نو دا هغه باوجود د انتقادونو موږ څه کال موږ غوښتل چې $2 جمع کړو د څو پر خلکو ته کورونه جوړ کړو $2 زموږ لله الحمد څه کم 4 لکه ته ورسېدل دا زموږ د هیوادوالو زموږ د وطنوالو هغه اعتماد او باور د الحمدلله قمر ورته معلوم دی چې څوک کوي ځینې خلک دا فکر کوي چې الماس 10 کاله مخکې یا 7 کاله مخکې الماس یو محصل یو ځای کې درس ویلی او خپل وظیفې ته پس له وخته راسته هغه معاش اخیسته دا به تر اخر عمر سي پاتې شي د دې تمام شرکت تاسو کې عقلي لک په دې فکر وکړي چې پرون تدلته په افغانستان کې ناست وي او لزګون لپاره ته په ټیکسي کې نه تلې پیاده تلې نن ته کاناډا یا په بل ملک کې ناست تا د هغه حکومت هغه درکې څورته سوشل درته راځي ته ولې مغه د افغانستان نه لاړ خو ته مغل ته پیاده ګرځېدلې ته ولې تلې چا په پیسو تللې د خلک دا فکر دی کې نشته د چې انسان کې به تغیرات راشي ځکه په یو حال کې پاتې شم خو بیا خو زه ځان ته یو هوښیار زه یو عاقل انسان ځان ته ویلی نشم او دا نشوه چې د احمد پلار چې دی هغه ځمکه نه درلودله احمد پلار مثلا موټر نه درلوده چې احمد لري د احمد غلا کړي ته احمد وګوره چې هغه کې الله تعالی څومره ټیلنټ ښه څومره خواري کړي زحمت یې وباسلی دی کار کوي تجارت کوي وظیفه کوي نو زه د دې په خاطر نه وایم چې زه خپله صفایي وکړم نه فقط د خبره ستاسو سره ذهن ته راغله درته مې وکړه خل به هر څه وایي موږ به د وطن لپاره خدمت کوو د وطن ته به کار کوو دا مظلوم ولس چې په دې خیمو کې پروت دی هغه چې تنقیدونه کوي بې ځایه حقیقي تنقید زمونږ په سر سترګو موږ ځان کې موږ تدویر ورو دغه اصلاح موږ به ځان کې اصلاح راوړو هغه خلک چې تنقیدونه کوي ورته قسم ورکړه ورته ته په دې قرآن چې د الله نازل کړی په ده دواړه لاس کې ده چې تا اوسه پورې دا خلکو ته یو $100 را لېږلی یو 100 افغانۍ دې ورکړي دي خلکو ته چې تا اهل خیر خلک چې دلته راځي دې لپاره کار کوي هغه مخ هم ته بند ته خو به دې خلکو دښمن یې ته دې ملت دښمن یې نو بیا په آخر کې به دا ووایم ورور ستا دې پوښتنې ته چې خل به هر څه وایي موږ به خپل کار کوو موږ به خپل کار کوو حساب ورځ شته قیامت ورځ شته ده
او ان شاء الله دا داسې یو لار ده چا هم پکې خیانت کړی الله داسې رسوا ذلیل او شرمنده کوي چې ټول عمر کې بیا چاته مخ نه لري ان شاء الله موږ خپل رب ته جګه غاړه ولاړ یو او تر اخره به دې ملت ته ان شاء الله همداسې د دې په خدمت کې یو کاغه کونړي کاغه فاریابي کاغه مزاري او کاغه پکتیايي او کاغه جلال آباد بالکل ډیره مننه